شناخت دی د دې غونډې ډېر دروند مشر استاد محترم پروفیسر ډاکټر عباسین صاحب او زما ښي او ډس لاسته ډېرو درنو ښاغلو درنو مشرانو او کشرانو السلام علیکم. زه دا چې ما ته څونه ملګري ناست دي استادان مې دي او داسې مې دوستان دي دا ټول زما استادان دي ملګري مې دي او ډېرې خبرې ما مقاله مې نه ده لیکلې او څه ډېرې درنې او ثقیلې خبرې هم نه کومه خو دا د پښتو د دې استادانو د دې پښتو ژبې برکت دی چې نن موږ او تاسو یو بل ته مخاطب یو. زه د خپل طرفه پښتو څانګې عبدالولي خان پوهنتون مردان د طرفه په دومره کامیابه دستوره باندې تاسو ته او د مانسیرې پښتو اکیډمۍ ته د ټولو غړو ته قمر سحري صاحب ته زموږ نیازبین محسن ته او زما د نورو شاګردانو ته ټولو ته چې کوم دی د خپل طرفه مبارکي وایم او داد ورکوم او د دې ستاینه کوم. ډېرې درنې خبرې نه کومه خو مانسیرې ته راتګ زما دپاره نوی نه دی. زه هر کال چې دی په دې ورځو کې زه مانسیرې ته راځم او د هغې وجه دا ده چې ګورنمنټ پوسټ ګریجویټ کالج دا مانسیرا دا زموږ سره افیلیټډ دي نو زه راځم او دلته کې کله کله زه د تېرو څلورو کالو راسې د پښتو وایي واخلم ډېر خوشحالېږم ورته چې د دې سیمې جینکۍ او د دې سیمې هلکان په پښتو مین دي په خپله ژبه مین دي په خپل کلتور مین دي او په هغې کې هغې څېړنه کوي او چې زه راشم که ما د هغې تیسس کتلي او که مې نه کتلي هغې له چې کوم دی په فسټ پوزیشن کې زه هغې ته نمبر یې ورکوم. دا تاسو سره زما ده. پروفیسر عزیز صاحب ډېر لوی علمي شخصیت دی ډېر دروند شخصیت دی او د ډېرې لویې کورنۍ سره تعلق ساتي. زما تاسو سره انشاءالله دا ژمنه ده چې په پښتو څانګه عبدالولي خان پوهنتون کې ما ته د مانسیرې د طرفه زده کوونکي راځي. ما اوس هم یو هلک پاره راهیل نوم یې دي اوږی دی نور هم د دې کالج نه چې کوم بي ایس کې زده کوونکي فارغېږي نو هغه زموږ پوهنتونونو ته راځي. زما به انشاءالله تاسو سره دا وعده کې اخر چې په راتلونکو وختونو کې به موږ د عزیز صاحب په ژوند کار او په ادبي خدماتو باندې انشاءالله د ایم فل تحقیقي مقاله ورکوو. دلته موږ سره د اردو ډپارټمنټ پروفیسر صاحب ناست دی هغې ته هم زما دا خواست دی او د ګورنمنټ پوسټ ګریجویټ کالج مانسیرې چې کوم استادان دي هغې ته هم زما خواست دی بالخصوص شاګردانو ته چې تاسو د عزیز صاحب په شاعرۍ باندې او د هغه په ژوند باندې چې کوم دی په بي ایس لیول باندې او موږ به انشاءالله د ایم فل په لیول باندې تحقیقي مقالې ورکوو چې د هغې ژوند روښانه شي. زه یو وار بیا د هغه ټولو زده کوونکو ډاډګیرنه کوم کوم زده کوونکي چې په مانسیره کالج کې د پښتو زده کړه کوي د پښتو سبقونه وایي انشاءالله هغې ته به زه په خپل قلم باندې چې کوم دی فسټ پوزیشن باندې نمبر یې ورکوم خو شرط به دی چې په پښتو به کار کوي د پښتو ژبې سره به کار کوي او د پښتو ځایي د ادب او د دې کلتور سره به کار کوي. انشاءالله دا لومړی راتګ نه دی خدای دې وکړي چې دغه د عزیز صاحب دا سلسله د پښتو سلسله او زموږ او ستاسو د راټولېدو دا سلسله چې کوم دی دا دوام ولري او کله تاسو هلته راځئ او کله موږ دلته راځو نو مینه په تلو راتلو زیاتېږي او کله راځه کله به زه درځم میینه نو موږ خو هر کال راځو یو وار تاسو هم هلته راشئ انشاءالله پښتو څانګه عبدالولي خان پوهنتون تاسو ټارکلې وایي بالخصوص زه زده کوونکو ته دا پیغام ورکوم چې تاسو کله هم مردان ته راځئ نو زموږ څانګې ته راشئ پوهنتون ته راشئ وبګرځئ او تاسو چې دلته کوم سندي کارونه کوئ چې په بي ایس لیول باندې انشاءالله د هغې منظوري به موږ په ښو نمبرو او په ښو ټکو کې به موږ هغه ستایو. ستاسو توجه څخه نړۍ مننه. ښه د باد او بریالي اوسئ.